کهول راډیو. تاسو د ځوان کهول راډیو اورئ. ځوان کهول د پښتو ژبې د ودې بډاینې او لا ځنېدنې په موخه راپارېدلی ویښ غږ. ځوان کهول راډیو. درنو مینوالو، مینه او درنښت مې ومنئ. د کابل د ترخو ورځو او شپو یو څو ترخې شیبې یا خاطرې د لړۍ لومړۍ برخه درته وړاندې کوم. د ښاغلي لطیفیات کاکا د سترګو لیدلی حال. ښاغلی لطیفیات کاکا وایي کله چې ټوپکوال مجاهدین د 1971 لمریز کال د غویي د میاشتې په 8 نیټه او د 1992 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 28 نیټه کابل ته راننوتل، زه په هغه مهال کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو څیړنو په نړیوال مرکز کې پوهنیز یا علمي غړی وم. ما په دغه ټوله موده کې د کوم ګوند، واګي یا سیاسي سازمان غړیتوب نه درلود. له همدې کبله مې یوه عادي دنده درلوده. کابل ته د مجاهدینو د ګوندونو ټوپکوال چې راننوتل، هغه ورځ مې ښه په یاد ده. د هغې ورځې پر سبا سره له دې چې د کورنۍ لخوا راته وویل شول چې اکرونه یا حالات ناسم دي، مزه خپلې سنبالخونې یا دفتر ته. خو ما د هغوی خبره ونه منله او روان شوم. زموږ سنبالخونه یا دفتر په هغه مهال کې د کابل نوي ښار ته څیرمه د ترکیې استازولۍ یا سفارت ته مخامخ د زنبق په څلورلارې کې و. زما سنبالخونه یا دفتر په 2م پوړ یا منزل کې و. په هغه وخت کې سترې پوهنیزې یا علمي لوحې یا شخصیتونه وي او له هغو څخه ښاغلی ارواښاد سر محقق دوست شینواری، ښاغلی ارواښاد ښوونکی عبدالله خدمتګار بختانی، ښاغلی محمد هاشم رحیمي، ښاغلی جلات خان حکمتي او ارواښاد ډاکټر دولت محمد لودین وو. خو په هغه ورځ یوازې زه او ارواښاد معتمد شینواری راغلي وو چې هغه د علومو اکاډمۍ کې د ژبو او ادبیاتو غړی وو. د خپلې سنبالخونې یا دفتر د ودانۍ انګړ ته د ننوتلو په حال کې وو چې ومو لیدل د سنبالخونې یا دفتر دننه او د باندې وسلوال کسان ولاړ دي. دغو وسلوالو کسانو یو مشر چې لنډه ونه او غټه خېټه یې درلوده او ګیره او کلاشنکوپ په لاس کې وو. راته یې وویل دلته څه کوئ او د څه لپاره راغلي یئ؟ ما ورته وویل چې د تیرو 15-20 کلونو څخه دلته کار کوو. د ماته په ډیره زازجنه یا په قهرجنه او په ترخه ژبه وویل چې دا نور سپیان چیرته دي. ما ورته وویل ښاغلی بولندوی یا قومندان صاحب ګوره کنځلې مه کوه، دلته ټول پوهه یا علمي کسان کار کوي، دوی لوړې زده کړې لري، په ډیرو بهرنیو ژبو پوهیږي او ټول سپینګیري کسان دي، ټولو ډیر لیکمخونه یا کتابونه لیکلي دي. د زما لاس کلک ونیو او راته یې وویل چې سنبالخونې یا دفتر ته راسره ولاړ شه. په زړه کې مې وویل چې ناوړې پرې واوړې، تا ته چا ویلي وو چې په دې ناوړو اکرونو یا حالاتو کې سنبالخونې ته راشه، لکه چې لیونی شوی ماغزه دې خراب شوي دي. زه له ځانه سره سنبالخونې یا دفتر ته ورپورته کړم. دا په آر یا په اصل کې د پښتو څیړنو د نړیوال مرکز د مشر سنبالخونه وه چې ګورم دغه د مشر سنبالخونه د راکټ لانچرو او کلاشنکوپونو په یو ګودام بدله شوې ده. غټ خېټې بلندوی چې ټیټه ونه یې درلوده، ډیر پوچخولی وګړی یا انسان و. د مشر پر ترخې څوکۍ کېناست او خپلې پښې پر ونج یا میز ورپورته کړې او ما ته یې وویل ته به نه کښېنې، درېږې به، زه درنه یو څو پوښتنې کوم. ما ویل سمه ده. ده راته وویل چې تاسو دلته څه ډول کارونه کول؟ ما ورته وویل موږ دلته لیکمخونه یا کتابونه لیکل.
څېړنې مو کولې، ده راته ښکنځلې وکړې او ویل یې تاسو ټول کمونستان وئ او دلته مو د لینن لیکمخونه یا کتابونه لیکل. ما ورته وویل دغه مخامخ زموږ سمبالخونه ده او دلته په تونیو یا الماریو کې زموږ هغه لیکل شوي لیکمخونه پراته دي. که یو لیکمخ هم د لینن په اړه و نو بیا ماته هر ډول ربړه یا سزا چې راکوي رایې کړه. د بیا راته مخ راواړاوه او په ډیره سپکه او تونده ژبه یې راته وویل چې تاسو نو ولې دلته اسلامي لیکمخونه نه لیکل؟ ما ورته وویل چې زموږ مرکز د پښتو څېړنو نړیوال مرکز نومیږي او دلته موږ یوازې پر پښتو لیکمخونو کار کوو. د اسلامي لیکمخونو لپاره بل مرکز دی چې د اسلامي څېړنو یا تحقیق په نوم یادیږي. خو د زما دا خبرې بابیزه وګڼلې او باور یې پرې ونه کړ. بیا یې ماته وویل چې ګیره خو دې نه ده پریښي نو دا بریتونه دې ولې خریلي دي؟ ما ورته وخندل او ورته ومې ویل نو په بریتو به مې څه کړي وای؟ ده راته وویل بریتونه خو د نرانو نښه ده، اوس ته داسې ښکاري لکه د ښځې په شان. په زړه کې مې وویل چې یاره د سخت ناپوهه یا جاهل سړي سره مخ شوی یې، الله دې درته خیر پیښ کړي. بیا یې زه له لاسه ونیولم او په سمبالخونو یې وګرځولم او هره تونۍ یا المارۍ به چې تاله یا جرنده وه هغه یې ماتوله او لیکمخونه یې ځینې رایستل. په دغه وخت کې د یوې تونۍ یا المارۍ نه یې یو انځور راویست چې زموږ یو لیکوال په بهر کې د خپلې زده کړیالۍ یا محصلۍ په وخت کې د خپلو نارینه او ښځینه ټولګیوالو سره یې یو ځای اخیستی و. زه د هغه لیکوال نوم دلته نه یادوم، خو هغه چې کله راغی سپین ږیری سړی و، ډېر دروند لیکوال و. بولندوی یا کومندان د هغه په وړاندې ډېره بې ادبي وکړه. هغه یې پر مخ په څپېړه ووهه او ورته یې وویل چې دا انځور ستا دی؟ هغه هم د یېرې له کبله ورته وویل هو زما دی. لنډغر بولندوی زما په مخ کې د پوزې کرښه ورباندې راښکله او ډېرې سپکې سپورې ورته وکړې.